د طالبانو د مشر نوی فرمان د بشر په لاس جوړ شوی قانون دی نه پلی کیږي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر د نوي فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې د اسلامي او شریعت له مخې ترسره شي او د بشر له خوا جوړ شوي قوانین دې نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت نظام کې د اسلام او شریعت پر ضد ډیر تبلیغات شوي دي، خو جمهوریت نظام د اساسي قانون په 3مه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس دی راغلی چې په افغانستان کې هیڅ قانون به د اسلام د سپېڅلي دین په ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړو. په دې اړه هغه اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې خپاره کړي راغلي. د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین دې نشي پلي کېدی. د دغه اعلامیې په یو برخه کې راغلي دي چې په تیرو 20 کلونو کې د اسلام او نظام او شریعت پر خلاف ډیر تبلیغات شوي دي. دا و زموږ د دې وخت خبرونه، تر بیا خیر چارې.